ناوړه دودونه بعضې ځوانان ماشاءالله چې بیا چکر ته وځي، بیا خصوصا چې یو 4 5 یو 6 نفر یې بیا فکر کوي چې نه یم همدا زه یم که نه، بیا لاره کې جنګ وکړو، یو ووهه او بل ووهه. ډېر جنګونه هم کېږي په اختر په شپو، اختر په ورځو پارکو کې ما لیدلي بعضې وخت جنګونه کېږي. او یو بل ناوړه دود دا دی چې قرباني وکړي بیا وینې په دیوالونو تپي. او دا هم ناوړه دود ده، دا به نه کوئ او ما قرباني کړې ده، ټول دیوال یې په وینو ککړې چې و پوښتنه کوي ولې ما قرباني کړې، نو چې قرباني د الله په خاطر کړې خلکو ته ولې ښکاره کوئ. نه د ملګرو سره ډېر ځوانان ملګرو سره ځي، کوشش وکړئ چې ګپ شپ ټوکې وخاندئ، خو داسې مه کوئ چې یو بل بېعزتي په دې ورځ باندې وکړي. په هېڅ وجه باندې چاته حق حاصل نه ده چې هغه د بل چا بېعزتي وکړي او حقیر کړي یا یې سپک کړي. په حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د یو مسلمان لپاره دومره شر بس ده چې بل مسلمان ذلیله کړي. نو دې ورځو کې کوشش وکړئ په حدودو کې د یو بل د احترام په ساتلو کې یو بل سره ټوکې ټقارې او ګپ شپ ولګوئ، وخاندئ، په دې کې ممانعات نشته ده، خو یو بل سپکول، ذلیله کول یا په کم نظر کتل دا نامناسبه خبره ده. او داسې مه وایه چې دغه سړي پلانکي ملګری مې ښه دی اقتصادي، دغه سره به په چکر لاړ شي. نه، کوشش وکړئ خیر دا غریبان هم ځان سره یو ځای کړي. دې خبرې ته راتلمه چې بعضې خپلوان یا ملګري دي هغه کورونو ته ځي چې هغه خلکو اقتصادي حالت ښیي، او هغه کورونو ته نه ځي چې د هغې اقتصادي حالت ښه نه حتی. او بعضې کورونو ته چې ځي چې ګوري وچې میوې هر څه تازه هر څه شته، نو ډېر تشویقي چې بیا هغه غریب بیچاره کره چې ځي څه نه بیا ورپسې خبرې کوي چې دا هېڅ هم نه لري. یا حتی بعضې وخت دا غریبان هم چې وسی نه ځان قرضدارۍ دندې خبرو له وجې ځي او دکاندار نه قرض اخلي چې ودرېږه زه وچه میوه واخلم او چې میلمانه مې راځي او خلک دي او بیا خبرې کوي. ولې ځان قرضداروئ؟ چې څه دې وسه کېږي شین چای دې وسه کېږي شین چای وسه ورکړئ، که اوبو وسه دې کېږي اوبو ورکړئ، هر څه چې دې وسه کېږي. نو دغلته یو تعادل باید په نظر کې ونیسي.